د تورغر د واقعې د هغه د مرګ نه مخکې چې دی بیان ورکړی دی یار که تاسو واورېد نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې اصل ګناهګار دی څوک یار ویډیو به راسره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده که نه د یو څو ورځو نه دا په ټرینډینګ کې دا واقعه چلیږي چې هلک چې دی نو هغه تورغر ته چې دی نو تللی و په یوې جینۍ پسې د څلورو بچو مور وه او د هغه سره تعلقات و هغه چې دی نو وژلی دی ملګرو دغه واقعه چې دی نو بیانوي نو تاسو سوچ هم نشئ کولی دغه هلک چې دی نو دغه کله نیولی دی که نه د دې جینۍ ورونو نیولی دی ځکه چې دا هلته تللی دی د دې جینۍ سره نیولی دی چې کله د دې جینۍ ورونو او پلار نیولی دی نو دا هلک چې دی نو دې نه ویډیو کوي او تپوس ترې کوي چې ته ولې دلته رالې ستا خور مور په کور کې نشته دی نو دا ورته وایي چې زما خور مور شته نو وایي ته بیا ولې رالې دغه خبره ورته وکړئ دا ورته وایي که نه چې جینۍ زما نه قللی ده او جینۍ چې دی نو د څلور ورځو نه چې دی نو ما ته رینګان کول ما ته یې ویل چې ته راشه زما سره میلاو شه او زه ستا سره ضرور میلاوېدل غواړم وایي دې جینۍ چې دی نو زه ډېر زیات تنګولم وایي دې جینۍ ما ته ویل چې ته راشه ملګرو وایي آخر کار چې دی نو زه رالم او که نه او زه دې وجې نه رالم چې دې جینۍ زه تنګولم د هغه نه پس چې دی نو دې سره چې کم حال کړی دی نو تاسو سوچ هم نشئ کولی ملګرو دا د دې جینۍ او د دې هلک د عشق داستان و چې دا هلک چې دی نو په بېدردۍ باندې ووژلو کله چې دا وژلو هغه ویډیو ما تاسو ته لګول وی که نه نو دلته موږ له هم کمیونټي وایلیشن ناکوي که نه ما به تاسو ته دلته په دې ویډیو لګولی هم وی خو ډېر د افسوس مقام دی الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي که نه ځکه چې دې جینۍ او دې هلک د عشق داستان و خو عشق داستان څنګه و که نه چې ځکه چې دې جینۍ مخکې واده شوي و څلور بچي و او بیا د ټیک ټاک په وجه باندې چې دی نو د یو هلک سره دوستي شروع کړه او د یو ښایسته او جوان زندګي تباه و برباد کړله هغه یې پرې د دنیا نه رخصت کړو یار ډېر د افسوس مقام دی پښتنو چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ کوشش کوئ چې دې موبایل نه ځان وساتئ خپلې زنانو له موبایل یې مه ورکوئ یار ستاسو د زنانو په وجه باندې چې دی نور کسان هم چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت شي او خاص کر ټیک ټاک د ټیک ټاک په وجه باندې دا څومره واقعي چې راځي خاص کر د ټیک ټاک په وجه باندې راځي د سوشل میډیا په وجه باندې راځي نو تاسو کوشش کوئ که نه چې دې څیزونو نه خپلې زنانه وساتئ چې هغه دا څیزونه نه ګوري چې د دې څیزونو باندې دا واړه نه ګوري او چې بیا د دوی سره عشق او مینه محبت نه شروع کوي ځکه چې د یو ښایسته او جوان او څلور ورځې ورته جینۍ مینت کولو او چې کله هغه راغی نو د جینۍ ورونه ولګېدله او دی جلکه چې دی نو په بېدردۍ باندې ووژلو دا جینۍ چې دی نو په بېدردۍ باندې ووژله او دا یې د دنیا نه ختمه شوله ملګرو د غیرت په نوم باندې چې دی نو نن ختمه کړه دی یو ښه کار یې وکړو که نه او بل دا چې دې هلک ته پکې اصل ګناه نه وه د هلک چې کومه قصه کوي نو دا ګناه اصل جینۍ ته ده ځکه چې جینۍ دې نه قلاریدله جینۍ ورته ویل چې راشه زما سره میلاو شه په مخه به ورته رینګان کول څلور ورځې ورته رینګان کول خو آخر کار چې دا هلک را روان شوی دی د جینۍ علاقې ته تللی دی او جینۍ ورونه او پلار یې لګېدلي او چې دی نو دا هلک یې نیولی دی او دا یې مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت کړی دی د تورغر چې کومه واقعه وه که نه نو اصل ګناهګار څوک دی تاسو په کمنټ کې ضرور ولیکئ یار زه خو ډېر زیات خفه کړم تاسو په دې باره کې څه وایي هغه غوندې کمنټ ضرور